د ورو سوال کړی دا ولنې سوال په دې نشست کې هغه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څو پیرې قرباني کړې ده د اختر ده. الجواب وبالله التوفیق. امام احمد بن حنبل، امام ترمذی د دوانو دا روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر نه. په هغې کې دا دي چې اقام النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینة 10 سنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې ټول 10 کاله تیر کړي. یضحي كل سنه، هر کال به قربانی کوله. خو مسله دا ده چې دې حدیث ته سند دا کمزور دی، نو که دا حدیث صحیح وي سندن نو بیا خو دا فیصله کن خبره وه. خو راجح دا دی چې دا حدیث سندن کمزور دی، خو د بل طرف نه دا خبره ثابتېږي او هغه دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه وکړي نو په هغې کې به دا خبره ته میلاو شي چې رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات حرصناک و په دې قربانۍ کولو باندې، تر دې چې په سفر کې هم کړې ده. امام مسلم رحمه الله یو روایت راوړی دی د ثوبان رضی الله عنه، وایي چې ذبح النبي صلی الله علیه وسلم ضحیته. رسول صلی الله علیه وسلم حلال کو هغه څاروی چې د قربانۍ وی بیا ما ته وی چې ثوبانه د دې د غوښه برابر کا پخې کا. فلم ازل اطعمه حتى قدم المدینه. نو بیا ما د غینا هغه غوښه ورکوله تر دې چې مدینې ته راورسېدو. نو دې نه ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې په سفر کې کړی ده نو چې کله په مدینه کې بیا خو به کړی. بل دا چې امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من کان له ساعه، د چا چې طاقتي ولم يضحي او بیا قرباني ونه کړه فلا يقربن مصلانا، نو زمونږ عیدګاه ته د منزل نه راځي. د دینم د ثابتېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره تاکید سره وکړه. اکثر علماو دا خبره لیکلې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم هر کال قرباني کړې ده. خو بدایت ساتي چې رسول صلی الله علیه وسلم 9 کاله د اختر قرباني وکړي او یو کال یې څه کړی ده د حج قرباني. د حج قرباني او اختر قرباني دا جدا ده. ذکر جابر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې 9 کاله تیر کړو حج ونه کړو. ثم اذن في الناس في العاشره، فلسم کال باندې به چرته لاړ حج لاړو، دغه کال حج وکړو. نو په هغه حج کې قرباني وکړه د حج قران. نو دینه د ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم کداغه خبره صحیح شي چې هر کال قرباني کړی د نو سو کال قرباني وکړه د اختر 9 کال او یو کال د څه شو هغه د حج شو، دغه جدا قرباني ده. والله اعلم. د ورور ته پوښ کړی دی چې د ساروی د حلالولو د قرباني د ساروی د حلالولو وخت کله ختمي؟ الجواب وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد، د اختر د منځنه بعد او ختميږي د اختر سلورمې ورځ باندې چې نور ډوب شي. د اختر په سلورمه ورځ چې نور ډوب شي. امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان رحمهم الله دوانو دا روایت راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی کل ایام التشریق ذبح، ایام التشریق ټولې د حلالولو ورځې. نو یو خو د اختر ورځ شوه، اخو دا د ایام التشریق 11 12 13 نو دا څو ورځې شو؟ ټولې څلور ورځې شو. نو دا څلور ورځې د حلالولو ورځې. نو وخت شروع کیږي د اختر د منځنه بعد، ختمیږي د اختر په څلورمه چې کله نور ډوب شي. د دې سره دا وخت ختم شو. او چې څومره مخکې کې هغه غوره ده. لکه د اختر په اول ورځ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ورځ غوره ورځ ده په ورځو کې، بل دا چې په دې ورځ باندې ډېر اعمال کېږي، حجیان ډېر عبادتونه کوي، دا غوره ورځ ده. نو په دغه ورځ باندې قرباني کول د ټولو نه غوره دی.
خو که چا لیټ کړه دویمې ته درېیمې ته څلورمې ته نو قرباني کیږي خو دومره چې غوره کار ته پاتې شو څومره چې نږدې نو دومره دا غوره عمل دی او څومره چې زري والله اعلم